د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو اوریدونکو په سلامونه او نیکی هیلو مو هر کله کوم. نن یک شنبه د 1402 کال د دلوي یا د سلواغي لومړی نیټه چې د 2023 کال د جنوري ل 21 سره سمون خوري. روانه خبري غړي ز عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د هرات ل 200 الفاروق قلی اردو څخه سباندي 800 ساتيري فارغ شول. د هلمند په ښوونیز او روزنیز مرکز کې یو شمېر کسانو د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړې. په لغمان کې د 4 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې او وروستۍ خبر دا چې ویتنام شاوخوا سلطنه د تروریستي جرمونو په تور محاکمه کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات له 200 الفاروق قلی اردو څخه سباندي 800 سرتیري فارغ شول. هرات سیمایي مسولین وایي د یاد ولایت له 200 الفاروق قلی اردو څخه له 100 ورځې تمرینات وروسته د سباندي 800 سرتیرو د فراغت خبر ورکړی دی. د یادو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د هیواد ملي دفاع وزارت پلاوی د هرات والی او شمېر نورو سیمایي مسولینو ګډون کړی و. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي احمد الله متقی په یادو مراسمو کې ویل چې د اسلامي اردو ځواکونه په پیاوړي مورال په هر ډول شرایطو کې د خپل هیواد له پولو څخه دفاع کوي. په ورته وخت کې د هرات 200 الفاروق قلی اردو ویان عزت الله سعیدي خبر اعلان ته ویل چې له یادو فارغانو څخه د سرحداتو په ساتنه او بیړني حالاتو کې کار اخیستل کیږي او لازمو څانګو کې په پودند وګمارل شي. هغه زیاته کړه چې په دې فراغت کې 2 تنه د دینی علومو له څانګې څخه هم فارغ شوي او د خپل ولس او هیواد ته د خدمت لپاره چمتو دي. د هلمند په ښوونیز او روزنیز مرکز کې یو شمېر کسانو د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړې. نن د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د هلمند مرکز لښکرګاه کې د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند هلمند ښوونیز مرکز څخه 350 تنه د کمپیوټر له زده کړو څخه فارغ شول. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په خپاره شوي معلوماتو کې راغلي چې پرون شنبه د دغه ریاست اړوند له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه شاوخوا 350 تنه د کمپیوټر د زده کړې ترلاسه کولو وروسته فارغ شوي دي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر بیا په دولتي او اړتیاو وړ ځایونو کې دغه ځوانانو پر ګمارل کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې له روزل شوي کسانو څخه باید د هیواد د جوړونې په برخه کې ګټه پورته شي. ملا خیر الله خیرخوا له ځوانانو څخه غوښتي چې خپله انرژي د هیواد په جوړونه کې مصرف کړي او ډاډ ورکړي چې دغه ځوانان به بې له دندې پاتې نشي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر پرون شنبه هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت له یو شمېر نورو ځوانانو سره هم کتلي او د هغوی اړخیزې ستونزې او غوښتنې اورېدلې دي. په لغمان کې د 4 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې. د لغمان ځایي مسولین د یاد ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د قومونو په مرسته د 4 کیلومتر سړک د رغولو چارې د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ قاری زاهد الله فاتح د خبريالانو ته ویل چې دغه سړک د سیمې د ځایي اوسیدونکو په مالی لګښت له اندورا تر بولانه د 4 کیلومتر په اوږدوالي او 5 مترو په سور جوړیږي چې شاوخوا 1400 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. بل لور ته د سیمې اوسیدونکو له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې یاد سړک په جوړېدو سره کولی شي خپل روغ رنځور او کرنیز حاصلات په ښه توګه تر عمومي سړک ورسوي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د همدې ولسوالۍ د زیړانیو سیمې اوسیدونکي هم خپل منځي ناسته کړې وه او د قرغیو ولسوال ته یې ډاډ ورکړی و چې دوی به د خپلې سیمې 11 کیلومتره سړک پخوي. او وروستی خبر دا چې ویتنام شاوخوا سلطنه د تروریستي جرمونو په تور محاکمه کړل. د ویتنام رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد چارواکو نږدې 100 کسان د تروریزم په تور بندیان کړي دي. دغه کسان په دې تورن دي چې د 13 میلادي کال په جون میاشت کې دغه هیواد په مرکز برخه کې د پولیسو په مرکز په وسلواله حمله کې لاس درلود چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي وو. دا په ویتنام کې چې کمونیستي واکمني پکې ده د تیر کال د تاوتریخوالي او بېساري پیښه ګڼل شوې ده. د 15 ورځنۍ محاکمې په نتیجه کې د 10 کسان په عمري بند او 9 نور کسان د 9 میاشتو تر 20 کلونو بند محکوم شول. دغه کسانو له ډلې 98 په تروریزم تورن شوي، یو تن جنایتکارانو ته د پناه په ورکولو او بل غیر قانوني کډوالو ته د سهولت په برابرولو تورن شوي دي. دا د دې مهال خبرونه تر بیا وختونه لوی الله مو ملشه. د سیمې
هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.